السلام علیکم دوستانو، نن خبره کوو د پښتو را روان فلم رقیب باره کې. دوستانو دغه فلم کې جهانگیر خان هیرو دی یا ویلن د دغه باره کې ټول معلومات مونږ له تاسو سره شریکوو. د دغه کاسټ باره کې مونږ تاسو سره خبرې کوو، د دغه فلم د سټوري باره کې مونږ تاسو سره خبرې کوو. نو ویډیو را سره تر اخره ګورئ. دوستانو را روان فلم چې نوم یې رقیب دی په 22 نومبر باندې به په سینما باندې لګي. دوستانو دا به تاسو ته معلومه وي چې دا د اردو هغه فلم دی چې نوم یې ورته ټو مچ ورکړی وو، خو اوس په پښتو کې ډب کیږي چې په هغې کې جهانگیر خان او ارباز خان کار کړی. دوستانو بیګا جهانگیر خان د خپل پیج نه یو ویډیو اپلوډ کړ، ویلي دي چې په دغه فلم کې زما هیڅکله هم د ویلن کردار نه دی. هغه ویل چې زما یو خپل کردار دی چې په فلم کې د سر نه والا تر اخره پورې زه د کیمرې نه اخوا شوی نه یم او دا فلم زما نه تاویږي بلکې زما په سټوري باندې جوړ دی. دوستانو دې کې مین کاسټ ارباز خان دی، ورسره جهانگیر خان دی، هیروینې پکې دي فیروزه علي، دیا جټ او اسف خان. دې کې سپیشل اپیرنس اصغر چیما ورکړی دی. دا فلم به ډیر زر یعنی په 22 نومبر باندې د سینما زینت جوړیږي. دوستانو د دې فلم موسیقي هم په پښتو کې ریکارډ شوې ده او ډیر زر د ډبینګ مرحلو نه او ډیر زر به په سینما باندې خپریږي. د فلم کتلو نه مخکې داسې نیگیټیو رای نه دی ورکول پکار، ځکه چې فلم یو سړی وګوري نو بیا پې رای ورکول ضروری دي. دوستانو تاسو ته به معلومه وي چې دا فلم په اردو کې جوړ شوی او په یوټیوب باندې پروت و، خو چې کله هم د ډبینګ مرحلو ته لاړو او اوس په پښتو کې ریکارډ کیږي نو دا فلم د یوټیوب نه مکمل ډیلیټ کړی شو ځکه چې په سینما باندې لګي. دغه د رقیب فلم ټول معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شوي. د نور داسې فلمي معلومات لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.